السلام علیکم ګران شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ بس راځه د نن سبق چې دی هغه د فیوچر انډیفینټ ټنس په باره کې جملې دي د فیوچر انډیفینټ ټنس تعارف هیلپینګ ور پیچان دا شان که غواړئ وپېژنئ هغه به زه د ویډیو په اخر کې زه تاسو ته دغه ویډیو لینک ښیږدم چې د دې تعارف په دا شان ټوله کې بیان شوي دلته یوازې جملې درته بیانوم راځئ د جملې له سره زده کړئ معنا یې زده کړئ ښایسته جملې دي تاسو یې په ورځني ژوند کې ډېر استعمالولی شئ They will arrive at airport at 9 p.m. هغه به پر 9 بجې باندې ایرپورټ ته راورسیږي We will buy a new car next year. موږ به روان کال یو نوی موټر رانیسو We will travel to Europe next summer. موږ به اروپا ته روان دوبی سفر وکړو She will start her new job on Monday. She will start her new job on Monday. دا به خپل نوی کار د منډې یعنې سوموار په ورځ باندې پیل کړي He will call you as soon as he gets home. He will call you as soon as he gets home. چې څنګه دی چې څونه ژر دی کور ته رسي تاسو ته به ټلیفون در وکړي څنګه ژر کور ته دا ورسېدی تا ته به ټلیفون در وکړي They will attend the concert on Friday. دی به د جمعې په ورځ شوق ته ورسي کنسرت معنا شوق هغه سرودګاه هلته چې چیرې د موسیقۍ محفل جوړ وي I will see you at the party tomorrow. I will see you at the party tomorrow. زه به ستا سره سبا په پارټي کې هغه پروګرام چې پاکې سره ووینم او he will become a doctor in a few years. He will become a doctor in a few years. دی به په څو کلونو کې ډاکټر جوړ سي ډاکټر به سي We will move to the city next year. We will move to the city next year. موږ به روان کال ښار ته کډه سو move معنا حرکت کول کډه کول She will start a new business in future. She will start a new business in future. دا به په راتلونکي کې نوی کار پیل کړي شروع کړي We will graduate from a college in a few years. We will graduate from college in a few years. موږ به د کالج څخه په څو کلونو کې فارغ شو My father will go to Kabul next month. My father will go to Kabul next month. زما پلار به را روانه میاشت ته کابل ته ولاړ شي نو دا زموږ د نن سبق د فیوچر انډیفینټ ټنس جملې ولې که مو سبق خوښ شوی وي ویډیو لایک کړئ او کمنټ کې هم خپل اظهار ولیکئ چې زموږ سبق او ویډیو څنګه ده الله حافظ